سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تر دې دمه به ټول روغ او جوړ یاستئ. ملګرو راځو یو اپلیکیشن چې د ګوګل اسسټنټ په نوم باندې یادیږي، تاسو به دا د څه شي لپاره استعمالیږي او څنګه استعمالیږي. که چیرته تاسو سره کوم پروګرام هاید وي یا کوم اپلیکیشن هاید وي او غواړئ چې هغه ډایرکټ راواوړي، ورپسې ونه ګرځېږئ، سرګردانه نه شئ، نو هغه تاسو د ګوګل اسسټنټ په نوم په واسطې سره ډیر په اسانۍ کولی شئ چې هغه اپلیکیشن یا هغه فایل چې هر څه وي چې په نوم یې تاسو ته یاد وي، د هغې په واسطه تاسو دا په اسانۍ سره پیدا کړئ. هغه پروګرام چې تاسې غواړئ پیدا کړئ، پلی سټور ته به راشئ. کله چې پلی سټور ته راشئ، ګوګل اسسټنټ به ووهئ. ګوګل اسسټنټ تاسو ته به راشي. ما سره الریډي اوس انسټال ده، نو تاسو سره چې انسټالوئ نو دا به انسټال به ووایي، چې کله انسټال شو نو بیا به اوپن ووهئ. کله چې اوپن شي نو تاسې ګورئ چې دلته خلاص شو. چې کله خلاص شي زه ورته دلته لیکمه. دا وایس هم کار کوي، که چیرې تاسې غواړئ چې وایس باندې ورته وغږیږئ هم راوړي او که لیکل ورته وکړئ هم راوړي. نو زه ورته لیکمه چې هیلو ګوګل، هیلو ګوګل هاو آر یو. دا ګورئ ما ته به بیرته ریپلای کوي اوس چې ما ته څه شی لیکي. تاسې به هم دا وګورئ. موبایل ډیټا بنده ده، طبعا باید موبایل ډیټا آن وي. نو چې کله مونږ ورته پیغام ولیکو، کله چې پیغام لیکو نو ورته راځو دلته لیکو چې هیلو ګوګل هاو آر یو. دا میسج ورته لیکو، اوکې کوئ. چې کله مو اوکې کړه، دوی مونږ ته اوس ګوګل مونږ سره جواب یې راته راکړه. دا ګورئ، ګریټ تھینکس وټ کین آی ډو فار یو. نو چې کله دا میسج درکړئ وایي مونږ تا ته څه شی کوی شو. نو دلته اوس بیا ورته لیکو چې مثلا اوپن هغه پروګرام نوم چې تاسې هر شی ورته لیکئ، چې هر شی غواړئ چې خلاص شي. زه ورته وایم اوپن فیسبوک، ډایرکټ به ځي ما ته به فیسبوک خلاصوي. کله چې زه مثلا دا ورته ولیکم چې ما ته فیسبوک خلاص کړه، ډایرکټ به ما فیسبوک ته وړي او فیسبوک به اوپن کیږي او ما ته به د فیسبوک اپلیکیشن آن کوي. نو زه ورته وایم چې اوپن فیسبوک، اوکې وهمه. دا ګورئ ملګرو، ډایرکټ فیسبوک ته لاړه، ما ته د فیسبوک صفحه خلاصه کړله. نو همداسې زه راځمه ورته لیکم اوس زه ورته وایم چې ما ته خلاص که مثلا یو پلیر ورته لیکم اوپن کول پلیر. ما سره یو پروګرام ده، ویډیو پلیر ده. وګورم چې هغه د څه شي په نوم باندې ده، کول په نوم ده که څه شی ده، خو طبعا هغه خلاص نه کړ، نوم به غلط وي. هغه کو پلیر ده. دا ګورئ دلته، یا زه ورته وایم چې مثلا ما ته خلاص کړه زاپیه خلاصه کړه. اوکې کومه په اسسټنټ باندې دلته ورته لیکم چې اوپن زاپیه. ګورئ اوکې وهم پسې ډایرکټ به ما ته زاپیه خلاصوي، ډایرکټ زاپیې ته داخلیږي. زاپیه چې خلاصه شي نو ته کولی شئ همدغسې هر پروګرام چې تاسې غواړئ تاسو ته په اسانۍ سره هغه پروګرام ته مو یوسي، هغه تاسو ته خلاص کړي او تاسو ته د استعمال لپاره اماده کړي. نو که چیرته زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو هیله ده چې ویډیو در سره شریکه کړئ، نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې د دې اپلیکیشن نه په اسانۍ سره استفاده وکړي او ټول ترې برخمن شي. ډیره مننه، د بیا لیدو په هیله مو. الله مو مل شي.